د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې او بین الافغاني خبرو د چمتووالي په موخه پاکستان ته تللی او د دغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر باجه سره یې کتلي دي. پاکستان د افغان سوداګرو زرګونه بارونکو موټرو ته د تګ اجازه ورکړه. اوسپنې پټلۍ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په وروستیو اونیو کې لږ تر لږه 114,938 ټنه مالونه او خوراکي توکي د حیرتان مزار شریف اقینې او تورغونډۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته راوارد شوي دي. عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان د مصالحې عالی شورا له جوړېدو ملاتړ کوي. پاکستان وایي چې هند له افغان خاورې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي، خو افغان حکومت دا خبرې بې بنسټه ګڼي. روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایرسو 515 بیا نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره پر همدې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 20,912 تنو ته رسېدلی دی. اشرف غني ولسمشر غني وایي په ایران کې په وروستیو پیښه کې به د افغان کډوالو وژل کېدل او سوځېدل په جدي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیپلوماټیکو لارو وڅېړل شي. د ولسمشر ویان صدیقي ویلي ولسمشر دغه خبرې نن سهار د کابینې په غونډه کې کړې دي. مشرانو جرګې د تیرې ورځې په غونډه کې بیا پریکړه شوې ده چې حکومت به له کرونا سره د مبارزې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق نه 12 میلیارد افغانۍ پور اخلي. د دوستم ویان مارشال دوستم به د ملي امنیت شورا د غړي او مارشال په توګه په ځانګړو مراسمو کابل ته راشي. عبدالله د ولسمشر غني لخوا ټاکل شوی مرکچي پلاوي تغیر کړي. سهیل شاهین ملا برادر اخونزاده له زلمي خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر سره کتلی دي. حکیم الیکوزای تر اوسه مو له 250,000 څخه زیات کسانو ته د کرونا درمل ورکړي او هیڅ چا شکایت نه دی کړی. پاکستان کې د کرونا وبا په ګاونډي پاکستان کې په خورا چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او تر اوسه کابو 100,000 کسان په کرونا وبا اخته شوي دي چې له ډلې شاوخوا 2,000 کسان وژل شوي هم دي. ولسمشر هیڅ وزیر د پارلمان له وکیل سره یوازې نشي کتلی. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور د لا خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.